د سمندر په منځ کې یو خطرناکه جزیره چې په هغې باندې یو جیل جوړ و، یو داسې جزیره چې د هغې نه څوک هم ژوندي بهر نه شول وتلی. دا جزیره چې د الکټراس په نوم مشهوره وه، د دې څلور طرفه سمندر اوبه دومره یخې وې چې د انسان اندامونو به پکې کار پرېښود او د خطرناک شارک کبانو نه ډکې وې. د دې جیل ګارډز به 40 ساعته هر طرف ته نظر ساتلو. او د 11 جون 1962 په شپه یو داسې واقعه وشوه چې هغې ټول خلک حیرانه کړل. په دې شپه یو 3 قیدیان د جیل نه وتښتېدل. خو څنګه پوره کیسه په دې ویډیو کې. د کهانې په شروعات کې موږ یو انتهایی عقلمند او تجربه کار اغل وینو چې د هغه نوم فرینک مورس وي. فرینک پولیسو د بانک په غلا کې نیولې وي او هغه ته عدالت د عمر قید سزا ورکړي. د دې سزا نه پس هغه د دنیا د ټولو نه خطرناک او محفوظه جیل الکټراس ته منتقل کړي. الکټراس یو سخت او محفوظه جیل و. دا جیل د سمندر په منځ کې په یو جزیره باندې جوړ و. د دې جزیرې څلور طرف ته د سمندر یخې اوبه چې ډېرې تیزې چپې به یې وهلې. دا دومره محفوظه جیل و که د دې د دیوالونو نه څوک قیدي بهر هم لاړ شي نو د سمندر اوبه به پار نه کړي، ځکه دې جیل ته صرف د دنیا خطرناک ترین مجرمان راوړلی شول. خو اوس دې جیل ته یو داسې قیدي را روان و چې هغه مخکې هم د ډېرو جیلونو نه تښتېدلی و. همدا وجه وه چې د جیل ګارډز هم د فرینک مورس په لیدو سره نور هم محتاطه شول. فرینک مورس چې دا جیل ولیدو نو هغه خپله هم لږ ګبراو شو، ځکه چې دا جیل واقعي د نورو جیلونو نه ډېر زیات سخت و. خو فرینک مورس دلته خپله ټوله زندگی تېرول بالکل نه غوښتل. چې هغه څنګه جیل ته داخل شي نو د جیل ګارډز هغه ټول چیک کړي او هغه ته نورې کپړې ورکړي او بیا هغه یو تنګ سیل ته بوځي. څه وخت پس د ټالۍ اواز راشي او د ټولو سیلونو دروازې په خپله کلاو شي. ټول قیدیان په لاینونو کې ودرېږي او نشتې لپاره روان شي. د نشتې په دوران کې د فرینک مورس ملاقات د یو بل قیدي لیټمس سره وشي. مورس هغه ته وایي چې ماته چمچ نه ده میلاو شوی نو زه به خوراک څنګه وکم. خو لیټمس هغه ته په غوسه وګوري. په دې دوران کې یو بل خطرناک قیدي وولف راشي او هغه مورس تنګول شروع کړي. وولف په ټول جیل کې یو بدنامه قیدي و. هغه به همیشه نور قیدیان تنګول او په هغوی به یې خپل کارونه کول. بیا لیټمس د مورس نه لږه ناشته وغواړي خو مورس هغه ته خپل ټول پلیټ ورکړي. خو مورس چې د میز نه لاندې کتلې وکړي نو هغه وویني چې لیټمس یو مږې ته د هغه خوراک ورکوي. په دې شپه یو ګارډ راشي او مورس د وارډن دفتر له بوځي. وارډن یو سخت او بې رحم انسان و. هغه چې مورس وویني نو ورته وایي چې ماته پته ده ته یو ډېر ذهین انسان یې خو دلته به ستا ذهانت کار ونه کړي. ستا په شان نور هم ډېر راغلي خو همدلته یې زندګي ختمه شوه. مورس په عاجزۍ سره هغه ته وګوري او بیا ورته وایي چې زما په ذهن کې به کله هم د تښتېدو سوچ را نشي. خو حقیقت دا و چې هغه په اوله ورځ د تښتېدو سوچ شروع کړی و. مورس د وارډن د دفتر نه په وتو کې د هغه یو نوکټ راپټ کړي او ځان سره یې سیل ته راوړي او په بایبل کې دننه یې پټ کړي. په بله ورځ وولف بیا په مورس باندې حمله وکړي او هغوی سره په جګړه شي. خو مورس په هغه باندې زورور شي او هغه خراب ووهي. د دې جګړې نه پس مورس په ټول جیل کې مشهور شي. څو ورځې پس مورس ته د جیل په لایبررۍ کې کار ورکړل شي او هلته د هغه ملاقات د یو زوړ قیدي انګلیش سره وشي. انګلیش په دې جیل کې خپله نیمه زندګي تېره کړې وه او د جیل هر ځای ورته معلوم و. انګلیش مورس ته وایي چې د دغه ځای نه تښتېدل ناممکنه دي. په لایبررۍ کې د کار په وخت مورس په هر څه باندې نظر ساتلو او لږ د دې جیل په نظام باندې پوه شو. یو ورځ د جیل هلته د لږ وخت لپاره ټول قیدیان راوباسي او په دغه ټیم کې مورس یو بل زوړ قیدي وویني چې د هغه ډاک نوم وي. هغه یو آرټیسټ و. هغه به ځان ته یوازې کېناستو او تصویرونه به یې جوړول. مورس چې د هغه تصویرونه وویني نو هغه سره خبرې شروع کړي. مورس د هغه نه تپوس وکړي چې تا په دې تصویر کې دا ګل ولې جوړ کړی. ډاک په خندا سره هغه ته جواب ورکړي چې دا ګل زما خوشحالي ده. دا ګل صرف زما په تصویرونو کې وي، زما په زړه کې نه. بیا مورس پاس په یو بل ځای کې انګلیش وویني او هغه ته ورشي او هغه ته ووایي چې زه د دغه ځای نه وتل غواړم او ما ته ستا مدد پکار دی. خو انګلیش د هغه په خبره په خندا شي او هغه ته ووایي چې دا صرف جیل نه دی، دا زمونږ قبر دی او دلته نه زمونږ صرف مړه لاشونه وتلی شي.
او دې سره بیا ټالۍ ووهلی شي او ټول قیدیان خپلو سیلونو ته لاړ شي. په دې شپه بیا یو افسر مورس ته وویل چې بله ورځ به تا ته د کارپینټرۍ کار حواله شي او د هغې به تا ته $9 ګنټه میلاویږي. مورس فورا د هغه خبره ومني ځکه چې د هغه ځای نه ده ته د جیل نه د تښتېدو دپاره سامان میلاویدی شو. یو ساعت پس بیا وولف اچانک په مورس باندې حمله وکړي او هغوی سره په جګړه شي. په دې دوران یو ګارډ د خلاصي دپاره راشي خو وولف په هغه باندې هم حمله وکړي او بیا یو بل ګارډ په هغوی ډزې وکړي او دې سره هغوی بیا خاموشه شي. او د دې نه مورس ته دا پته ولګي چې په دې جیل کې هره لمحه ګارډز په هر څه باندې نظر ساتي. د دې نه پس بیا دواړو ته سخته سزا ورکړي او ډي بلاک ته یې بوځي. دا یو داسې ځای و چې دلته به همیشه توره تیاره وه او قیدیانو ته به یې سختې سزاګانې ورکولې او څو ورځې مورس هلته ډېرې په سختۍ سره تېرې کړي او بیا 2 هفتې پس هغه خپل سیل ته راشي. یو څو ورځې پس بیا یو بل نوی قیدي راشي چې د هغه نوم چارلی و. چارلی د مورس سره نږدې په یو سیل کې بند کړي او په مزه د هغوی خپلو کې دوستي جوړه شي. په دې دوران وارډن اچانک د ټولو سیلونو تلاشي شروع کړي او هغه د ډاک سیل ته داخل شي او هلته هغه د ډاک ټول تصویرونه وویني او په دې تصویرونو کې د وارډن یو تصویر هم جوړ شوی وي. خو وارډن بیا ټول تصویرونه وسوځوي او په دې باندې ډاک ډېر زیات خفه شي. څو ورځې پس بیا ډاک ته هم د کارپینټرۍ کار حواله کړي او هلته هغه د مورس په جیب کې پټ یو سیز کېږدي او بیا اچانک یو ګارډ ته آواز کړي او په تبر سره خپلې 3 واړه ګوتې ځان نه کټ کړي. هغوی ته وایي چې په کومو ګوتو زه تصویرونه نشم جوړولی نو په داسې ګوتو زه څه کوم او په دې خبره سره ټول ډېر زیات خفه شي. مورس وګوري چې د هغه په جیب کې هماغه یو ګل پروت و کوم چې هغه په خپل پینټینګ کې جوړ کړی و او هغه ته ویلي چې همدا صرف زما خوشحالي ده. بله ورځ د مورس ملاقات د 2 ورونو جان انګلند او کلیرنس انګلند سره وشي او هغوی سره ګپ شروع کړي. دا دواړه ورونه د مورس سره مخکې هم په یو بل جیل کې پاتې شوي او درې واړه په ملاقات سره ډېر زیات خوشحاله شي او خپلو کې د دغه ځای نه د تښتېدو خبرې شروع کړي. مورس چارلی جان او کلیرنس خپلو کې ټیم جوړ کړي او د دغه ځای نه په شریکه د تښتېدو پلان شروع کړي. یوه شپه 4 واړه سره پټ میلاو شي. مورس ټولو ته وایي چې د هر سیل ایروینټ د هوا نالې پاس په یو بل خالي ځای کې کولاویږي. مسله دا ده چې دیوار د کنکریټ نه جوړ دی خو د سمندر اوبو هغه کمزورې کړی دی او بیا ورته وایي چې ما سره یو نوکټ دی او په هغې باندې ما د مخکې نه لږ ډېر ځای کنستلی دی. جان د هغه نه تپوس وکړي چې که د شپې ګارډز زموږ سیلونه خالي ولیدل نو بیا به څه کوو. کلیرنس هغه ته جواب ورکړي چې موږ به د انسان جعلي سرونه جوړ کړو او هغه به په سیلونو کې په بیډونو باندې کېدو او بیا ورته وایي چې د نایي په دوکان کې د سر ویښته میلاویږي. صابون، ټوټ پیسټ او کاغذ نه به یو نقلي سر جوړ کړو او هغه ویښته به په سر ولګو چې د شپې په تیاره کې به بالکل اصلي ښکاري. خو دا ټول نه غټه مسله دا وه چې دوی به بیا په سمندر څنګه پورې وځي. مورس جان ته وایي چې ما د کپړو په کارخانو کې ډېر کار کړی دی. موږ به د ګارډز نه د بارانه کوټونه راپټ کړو، د هغې نه به زه کشتۍ جوړه کړم. بیا ورته چارلی وایي چې زه به څه کوم. مورس هغه ته وایي چې موږ کله ځای کنو نو ته به ګارډز ګورې، که څوک راتلل نو موږ ته به فورا اطلاع راکړې او په دې شپه باندې دوی کار شروع کړي. مسله دا وه چې نوکټ ډېر ورکوټی و او په کار کولو باندې د مورس ګوتې زخمي شي خو هغوی ودرېږي نه او هره شپه لږ لږ ځای کني. بله ورځ په ښار کې مورس یوه چمچ وویني او دماغو ته یې یو سوچ راشي. هغه په زور خپله چمچ ګنده کړي او د ګارډز نه نوی چمچ وغواړي. ګارډ هغه ته ووایي چې چمچ راواله خو هغه د یوې په ځای 2 راوالي او یوه پټه جیب کې کېږي او د شپې د نوکټ او چمچ نه د ماچس په مدد سره یو تیز میخ شان څیز جوړ کړي او اوس کناستل لږ تیز شي. په کارپینټرۍ کې د کار په وخت مورس ته یو تیز د بلیډ په شان ټوکړه میلاو شي. هغه یې ځان سره راوړي چې ګارډ سره په ماشین باندې ټالۍ شروع شي. مورس ودروي خو هغه ځان سره لاس کې یو بل بلیډ نیولی وي او هغه ګارډز ته ورکړي او دویم بلیډ ځان سره بچ سیل ته راوړي. ډیني د جعلي سر جوړولو کار شروع کړي او چارلی هغه ته رنګ راوړي. جان به د نایي نه لږ لږ ویښته راپټول او ځان سره به یې سیل ته راوړل او کلیرنس به د لایبررۍ نه زاړه کتابونه راپټول او سیل ته به یې راوړل.
ټولو ښه په تیزۍ سره کار شروع کړی و او 4 وړه یو نقلي سر جوړ کړي چې په تیاره کې به بالکل د اصلي سر په شان ښکارېدو. یوه شپه مورس یوازې په نالۍ باندې ووځي او پاس وخیجي. هلته هغه وویني چې په نالۍ باندې یو د اوسپنې جنګله لګېدلې ده چې هغې ته هغه یوازې نه رسېږي او بیا واپس راشي. بله شپه بیا مورس او جان دواړه چت ته وخیجي او بیا جان مورس هغه جنګلې ته اوچت کړي، خو هغه جنګله ډېره مضبوطه وي او د دې د کټولو لپاره به د ډریل ضرورت وي. بیا بله ورځ د موسیقۍ په کلاس کې د مورس نظر په یو ورکوټي پکي باندې ولګي او هغه سوچ وکړي چې دا موږ د ډریل په ذریعه استعمالولی شو. هغه ځان سره پکي پټ خپل سیل ته راوړي. 100 ګنټې محنت نه پس مورس یو ارزي ډریل جوړ کړي او ځان سره یې چت ته یوسي او د جنګلې یو سیخ کټ کړي. خو ډریل ډېر زیات شور کولو او دې سره ګارډز خبر شي، خو هغوی خپل کار مکمل کړی وي او بیا خپل سیل ته واپس راشي. اوس هر څه تیار وو او د دغه ځای نه د وتو یو صحیح موقع په انتظار وو او اخر هغه شپه راشي د کومې چې دوی د 100 میاشتو نه انتظار کولو. د شپې ګارډ چیکینګ شروع کی او هر یو سیل ګوري. فرینک هغه جعلي سر په خپله بستره کیږدي او ګارډ د هغه سیل ته راشي. فرینک ته آواز وکړي خو هغه هیڅ جواب ورنکړي او بیا ګارډ د فرینک طرف ته بجلي بله کړي. هغه په بستره یو سر وویني، ویښته او مخ هر څه برابر وو ځکه د هغه زړه ته هیڅ شک پرې نه وځي او هغه مخکې تیر شي او همدلته نه د دوی اولنۍ منصوبه کامیابه شي. بیا د سیل شاته چې دوی کوم سوری جوړ کړی و په هغه باندې فرینک بهر شي. سوری ډېر زیات تنګ وي او ډېر په مشکل سره دی پې بهر وځي او ورپسې بیا جان او کلیرنس یو هغوی هم بهر شي. دوی 3 واړه د خپل سیل نه بهر شي خو لا تر اوسه په جیل کې دننه وي او بیا د سیل شاته یو تنګه لاره چې د تیارې نه ډکه وي هغه پاس د چت طرف ته ختلې وه. په دې لاره بالکل تیاره وه او لږ څه اواز هم د دوی دپاره ډېره غټه خطره جوړېدی شوه. هغوی چپلې وباسي او په آرام سره بره د چت طرف ته روان شي او اخر کار دوی د الکاټراس چت ته ورسي. د دوی څلورم ملګری په سوري بهر نشي وتی او د هغه زړه د یېرې او ډار نه هم ډک شوي وي ځکه هغه په خپل سیل کې پاتې شي. دوی یې پاس په چت انتظار وکړي خو هغه ورپسې رانشي او بیا دوی هغه کشتۍ راوباسي کومه چې هغه د بارانه د کوټونو نه جوړه کړې وه. کشتۍ ډېره نرۍ او وړه وي او په یو پمپ سره هغې ته هوا ورکړي. لاندې سمندر ته وګوري چې ډېر خطرناک او یخ وي خو دوی سره بله هیڅ لاره نه وه او بیا 3 وړه سمندر ته ټوپ کړي. په کشتۍ باندې سواره شي او د هغه ځای نه روان شي. هوا تیزه وي او سمندر ډېرې تیزې چاپې وهي او هره لمحه داسې ښکارېده چې اوس به د دوی کشتۍ الټه شي او دې سره د الکاټراز جزیره هم د نظر نه پناه شي. سحر چې جیل راویښ شي او ګارډز د سیلونو شمارلو لپاره راشي، هغوی یو سیل چې کوي او قیدیان راپاسي. بیا د فرینک مور سیل لا راشي او هغه ته آواز وکړي خو ګارډز ته څه جواب میلاو نشي. ګارډ چې د بیړ طرف ته بجلي بله کړي نو هغه یو سر وویني او هغه ته بیا په زوره سر آواز وکړي خو سر هیڅ حرکت ونه کړي. ګارډ دننه ورشي او هغه سر له چې لښته وروړي نو سر لاندې را پرېوځي او ګارډ حیران پاتې شي چې یوه شپېلۍ شروع کړي او ټول را خبر کړي او دې سره په جیل کې سایرن شروع شي. ټول ګارډز بهر راوځي او هر طرف ته منډې شروع شي. د ټول جیل چیکینګ وکړي خو دوی 3 واړه ورته چرته هم میلاو نشي او دوی ته یقین وشي چې دا تښتېدلي دي خو په دې سوچ کې وي چې چرته بدلی وي. هغوی په سمندر کې یو سرچ اپریشن شروع کړي. په سمندر کې کشتۍ او په هوا کې جهازونه روان شي خو دوی ته قیدیان چرته هم په نظر رانشي او بیا دوی دا وګڼي چې 3 واړه قیدیان په اوبو کې مړه شوي دي خو د دې خبرې دوی ته یو هم یقیني ثبوت میلاو نشي. وارډن ډېر زیات په ټینشن کې وي او بیا هغه ته د ډوک هغه ګل میلاو شي کم به چې ډوک خپله خوشحالي ګڼله. ګارډز هر ځای وګوري او ډېر کوشش وکړي خو د قیدیانو لاشونه یا هډوکي چرته هم میلاو نشي. وارډن ته پته ولګي چې دوی بچ وتلي دي او بیا هغه یو ریپورټ ولیکي چې 3 واړه قیدیان په اوبو کې مړه شوي دي خو په دې ریپورټ باندې چا هم یقین نه کولو او دې نه پس فرینک مورس په ټوله دنیا کې د الکاټراز جیل په ماتولو سره د جینیس په نوم مشهور شو. د دې واقعې نه 1 کال پس الکاټراز جیل د همیش لپاره بند کی ځکه اوس دا جیل هم یو محفوظه پاتې نشو او دې سره د دې فلم خاتمه وشي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راتلونکې ویډیو به نور هم خوندوره وي.